بیلاروس مختلف سیمه ریاست کلی. د سنت کاسیمیر کلیسا دا ډول کلیسا د مخ څخه لیدل کېده. د تنګ او لوړې دروازې څخه پورته یوه کړکۍ شتون لري. راځئ چې ودانۍ دننه څخه یو نظر واخلو. دلته د دروازې پورته کړکۍ ده. دا لیدل کېدی چې یوه کړکۍ دیوال مات شوي. دوی په بېرحمۍ سره خښتې ماتې کړي. د اړتیا څخه ډېر د څنډې څخه ښکته شو. زه باید د کړکۍ پرانیسته سمه کړم. مګر ولې اضافي کوچنۍ کړکۍ جوړه کړئ؟ کړکۍ ته اړتیا وه ځکه چې دوی د دروازې مخې ته یوه برخه جوړه کړې وه. د کلیسا داخلي دیوال وروسته جوړ شو. د دیوالونو ترمنځ ګډ وګورئ چې خواته د معبد اصلي دیوال دی. ښي خواته یو تقسیم دی چې وروسته جوړ شوی. د عجیب مثلث تاکونو سره. تقسیم د نورو خښتو څخه جوړ شوی دی. معماري ډیره خرابه ده. د خښتو په منځ کې موټي غیر مساوي مهرونه. زه تاسو ته له بلې خوا ښیي. د دیوال او ویشلو ترمنځ سیم وروسته اضافه شوی په ښکاره ډول لیدل کېږي. د دیوالونو ترمنځ د خښتو تړل نشته. د خښتو کتارونه سره سمون نه خوري. دا ویش وروسته اضافه شو. معمولا د ننوتلو څخه پورته د کلیسا سندرغاړي لپاره بالکوني شتون لري. پخوا هیڅ بالکوني یا د کلیسا کویر نه و. کله چې دا کلیسا جوړه شوه پرته له یخنۍ ګرمه هوا و. خو وروسته هوا بدله شوه او سړه شوه. ودانۍ باید ګرمه شي. دلته یو فلزي ډبره کېښودل شوه. دوی په دیوال کې یو ځای مات کړ تر څو یو سلنډرشټو نصب کړي. د معمار د نظر په څیر نه ښکاري. دا یو جبري عصري کول دي تر څو کنګل نشي. په سر کې د چمنې لپاره یو چینل دی. په بیلاروس کې د تودوخې پرته ژوند کول ناممکن دي. ټول استوګنځي او عامه ودانۍ باید ګرمې شي. مګر پخوا د تودوخې اړتیا نه وه. بیا د اقلیم ناورین پیښ شو. ودانۍ د پادریانو لخوا ونیول شوه. دوی یوه چولۍ نصب کړه، د کویر لپاره یې بالکوني جوړه کړه او د کړکۍ له لارې یې مات کړ. د کلیسا خدمتونه پیل شول. خو تر دې مخکې دغې ودانۍ بل هدف درلود. ودانۍ د یو ځانګړي عملي کار لپاره جوړه شوې وه.